السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د موبایل اپلیکیشنان اس ډي کارډ ته واړوئ. یعنې دوستانو کله چې تاسو له پلی سټور څخه یا د هغه رقم د بل څه څخه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، هغه تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړي، نو هغه د موبایل په انټرنل سټوریج کې پراته وي. نو که چېرته تاسو غواړئ چې دغه اپلیکیشنان اس ډي کارډ ته واړوئ، یعنې میموري کارډ ته یې واړوئ، تاسو یې ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. نو دغه ویډیو سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، تاسو به راسئ، په دې باندې به کلیک وکړئ او دغه به تاسو خلاص کړئ. کوم پرمیشنات له تاسو څخه غواړي، هغه ټوټل پرمیشنان به تاسو الاو کړئ. نو کله چې تاسو هغه پرمیشنان الاو کړئ، دلته اول وارې دی تاسو ته درښیي چې تاسو په موبایل کې څو اپسونه دي. که ستاسو موبایل کې هر څو اپلیکیشنان وو، هغه ټوټل اپلیکیشنان دلته دی تاسو ته درښیي. ګور دوستانو زما په موبایل کې پبجي موبایل ده، پبجي لایف سو، فیسبوک سو، ټیک ټاک سو، ګیلریز والا، کروم سو، یوټیوب سو، کاین ماسټر سو، آفیس سو، مسنجر سو، فیسبوک پیج منیجر سو، د هغه رقمه بیوټي پلس سوه، بیخي زیات اپلیکیشنان دي. د هغه رقمه تاسو راسئ، په دغه درې ډاټ نښان باندې به کلیک وکړئ، دغه د اپشن په بټن باندې. کله چې تاسو د اپشنز په بټن باندې کلیک وکړئ، که تاسو اپ منیجر ته راسئ، په اپ منیجر کې خو تاسو د هغه اپلیکیشنان درښیي، د هغه رقم تاسو مو اپس ته راسئ. نو ګور دوستانو زه مو اپس ته راغلم. اوس زه غواړم چې یو اپس له انټرنل سټوریج څخه اس ډي کارډ ته واړوم. نو ګور دوستانو اوس اول اپشن دلته ماته راړوي چې نو اس ډي کارډ. په دغه ځای کې زما په موبایل کې چې دا هغه اس ډي کارډ نشته، یعنې ما میموري نه ده ور اچولې. که چیرې تاسو خپل موبایل ته میموري ور اچولې وي، صرف به تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ. نو دوستان تاسو به راسئ، په اپس منیجر باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اپس منیجر باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم به مو اپس ووایي. نو کله چې ګور دوستان تاسو مو اپس ووایي، د هغه رقم به دلته تاسو ته انټرنل سټوریج او اس ډي کارډ درکړي. اوس که تاسو هر ځای ته اړوئ، که مې انټرنل سټوریج ته اړوئ، که مې اس ډي کارډ ته اړوئ، تاسو به په هغه باندې ټیک مارک نښان ودروئ او تاسو به نیکسټ ووایي. هغه اپلیکیشن به له انټرنل سټوریج څخه اس ډي کارډ ته واوړي. نو ډېر په اسانه طریقه سره تاسو اړولی سئ. که صرف ستاسو په موبایل کې اس ډي کارډ ولو، نو دوستانو زما په موبایل کې اس ډي کارډ نشته، د ځکه دغه ایرر راکوي. د هغه رقم که بیرته چیرې تاسو په د اپشن بټن باندې کلیک وکړئ، هاید اپس ووایي. په هاید اپس کې به دوستان تاسو کولی سئ چې په خپل موبایل کې خپل لازمي اپلیکیشنان ټول پټ کړي. یعنې که چیرې ستاسو موبایل کې داسې اپلیکیشنان وي، که تاسو غواړئ چې هغه چاته نه کوي ورښکاره، نو هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره پټولی سئ دلته. نو صرف به تاسو په هغه فیسبوک زه اوس غواړم چې فیسبوک پټ کړم، د هغه رقم به دوستانو تاسو په فیسبوک باندې کلیک وکړئ او هاید به ووایي، نو هغه به دوستانو ستاسو په موبایل کې هاید سي. او په ګروپ اپس کې بیا دوستانو تاسو 15 اپسونه یوه اپس ته اړولی سئ، یعنې هغه تاسو ګروپولی سئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. په دغه اپلیکیشن کې تاسو بیخي زیات کارونه کولی سئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوې وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.